اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه مخکې ټولو قدرمنو محصلینو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ او تاسو د نباتي سیستماتیک د مضمون لومړی درس تیر واري ویلی و چې د نباتاتو د سیستماتیک په هکله عمومي بحث په هغه باندې بحث وکړئ. نو نن زموږ او ستاسو د نباتي سیستماتیک د مضمون دویم درس دی چې هغه د نبات د پیژندلو میتودونه دي. تر پایه راسره اوسئ. هغه مطالب چې موږ او تاسو به په همدغه درس کې پرې بحث کوو هغه عبارت دي له: لومړی د نبات د پیژندلو میتودونه، ټکزانومیکیز یا هم د کلیانو ټکزانومي، د کلیو ډولونه، د ډایکوټوموس کلي زیانونه، د کرنیزو نباتاتو نوم ایښودنه، د طبقه بندۍ معیارونه، د نړۍ د نباتاتو سروې او د نباتاتو عصري طبقه بندي. لومړی موږ او تاسو راځو د نبات د پیژندلو میتودونه یعنې د هغې ډولونه وایو. تر ټولو لومړی طریقه د نبات د پیژندلو لپاره د ماهرینو فیصله یا هم اکسپرټ ډیټرمینیشن ده. د ماهرینو په فیصله کې ماهرینو ساینوپسیس، ریویژنز، مونوګرافز چمتو کړي دي. ساینوپسیس خپله د یو شي یوې لنډې یا عمومي کتنې ته ویل کېږي، یعنې د هغه په هکله باندې عمومي یو خلاصه یې د یو شي چې د نباتاتو په هکله په همدې ساینوپسیس کې په عمومي ډول سره یعنې د هغوی یو خلاصه راټوله سوې وي چې دا د یو کتاب په شکل وي. ریویژنز یعنې تکرار، په پښتو کې موږ تاسو تکرار ورته وایو، دا هم همداسې یو شکل لري. مونوګرافز، مونو خو نو خپله یوه ته وایي او ګراف ته وایي، دا هم د یو کتاب شکل لري. دوی همدغه چمتو کړي دي چې د نباتاتو په هکله باندې دا ټول. دوی په هایربریا کې د نباتاتو باغونو، موزیمونو، کالجونو، پوهنتونونو او نورو کې دا شی پیدا کړي دي. یعنې ماهرینو دغه څلور شیان چې موږ تاسو دلته وګورو، یعنې ساینوپسیس، ریویژنز، مونوګراف، دا ټول دوی په هایربریا و. هایربریا خپله د نباتاتو له یو کلکسیون څخه عبارت دی نه چې په هغه کې د نباتاتو مختلف تازه نمونې یعنې د هغوی ژوندونې نمونې ساتل کېږي. د مثال په ډول باندې په یوه هایربریا کې مختلف نباتاتو تخمونه، د هغوی میوې، د هغوی پاڼې، د هغوی تنې، د هغوی ریښې، دا ټول راټول شوي وي په یو کتاب کې له پیژندنې سره ځای پر ځای شوي، یعنې د هغوی یو کلکسیون وي. دوی همدغه شیان په باغونو څخه په موزیمونو کې شتون لري، همداسې چې په تیرو جیولوجیکي دورو کې کوم نباتات وو، کالجونه، پوهنتونونه، دغو ټولو کې پیدا کړي دي، دا یې سره رایوځای کړي دي. د هغې له مخې بیا یو نبات څه به کوي؟ پیژني. یعنې د همدغو مونوګرافونو یعنې د کتابونو په شکلونو چې کوم شتون لري، ساینوپسیس، ریویژنز، دغه ټول دوی له دغو ځایو څخه راټول کړي دي. له دغو ځایو څخه چې راټول کړي دي نو بیا دوی له همدغه څخه د معلومات را اخلي، د یو نبات په هکله باندې پلټنه کوي، هغه پیژني. دویم پیژندنه یا ریکګنیشن دی. د نبات پیژندنه د تجربې په اساس ولاړه ده، د ماهرینو فیصلو ته لاسرسی او په هغې باور دی. یعنې په دې کې تجربې سرته رسول کېږي تر څو څه وکړي؟ د ماهرینو فیصلو ته لاسرسی او په هغې باندې څه وکړي؟ باور وکړي. یعنې لومړی تجربه سرته رسول کېږي، بیا وروسته په همدغو ساینوپسیس، ریویژنز، مونوګراف او دغو کې ځای پر ځای کېږي، بیا د هغې له مخې ماهرین فیصله کوي. دریم مقایسه ده، یعنې کمپریسن. دا عبارت دی د فوټوګراف، سپیسمنز څرګندولو، بیان او تشریح څخه دی. یعنې په همدغه کې د نباتاتو د مقایسې لپاره فوټوګراف یعنې د هغوی د شکل په وسیله باندې د هغوی ګرافونه وي، سپیسمنز یعنې د هغوی نمونې وي، څرګندول، تشریح، بیان، دغه ټول پکې وي، یعنې په دې کې وي داخل وي. بیا د هغې له مخې د یوه نبات مقایسه له بل سره ترسره کېږي.
څلورم د پیژندلو میتود چې موږ تاسو به پرې په همدې درس کې ډیر بحث کوو د کلی او کلی ته ورته آلو استعمال دی، یعنی کیز اینڈ سیملر ډیوایسز. دا یو پراخ میتود دی. مواد واخ او تجربې ته اړتیا چې دی نه لري، هیڅ مواد د اړتیا نه لري، نه تجربې ته اړتیا لري، نه مواد ته اړتیا لري، نه ډیر وخت ته اړتیا لري. خو مقایسه او پیژندنه بیا دواړه پکې شته. هم نباتات یو له بل سره مقایسه کیږي، پرتله کیږي، او هم څه به کیږي، هغوی پیژندل کیږي. دا ټول پکې دي. او دغه میتود یو ډیر نړیوال شکل نیولی دی. ډیر ساینسپوهان چې کار اخلي هغه هم دغه میتود څخه اخلي تر څو یو نبات وپیژني، ځکه دا نه تجربې، نه موادو، نه وخت، هیڅ ته ضرورت نه لري. دا چې څنګه یې نه لري په راتلونکي سلایډو کې وایو. د کلیو ټکزانومي. کلی هغه آلې دي چې اساسي فرقونه سره لري، د مخالفو ویناو او ضروري پیشنهادونو لرونکي وي. یعنی دوی کلی چې دی هغه موږ او تاسو د مثال پر باندې کټایکو ټومس کې موږ تاسو وایو، په هغې کې مثال دوه داسې لیډز راکول سوي وي. بیا چې کله موږ تاسو مثال بیا موږ سر په خلاصېږي، یعنی دوه لیډز، دا یو دوه لیډز، دا مثال څلور لیډز. دغه دوه لیډز یعنی دغه دوه خاصیتونه چې د یو نبات لپاره دي، یا مثلا دوی سره یو شی دي. دغه مثال دواړه په A نوموو، A1 A2، او دغه B او دغه هم B دا هم یو 2 او 2، یعنی دا یو دا دوه A1 A2 B1 او B2. نو دوی څه پکېږي؟ دوی ضروري پیشنهادونه لومړی د یو شي په هکله باندې پیشنهاد یا وړاندیز کېږي. د ناپېژانده نباتاتو د پېژندلو لپاره یوه چابکه لاره ده. د دوو مخالفو ویناوو په منځ کې انتخاب وروسته یوه رد او بل منل کېږي. د هرې برخې له صحیح انتخاب وروسته د نبات و نامعلوم نوم ته رسېږو. چې کله موږ تاسو بیا مثال بیا موږ سر په خلاصېږي چې مثلا څنګه دوی یو بل سره فرقونه لري، څنګه پکې ضروري پیشنهادونه وي، څنګه ناپېژانده نبات ته رسېږو، څنګه چابکه لاره ده، او مخالفې ویناوې څنګه انتخابېږي، او بالاخره یو نبات څنګه پاتېږي چې بیا د هغه نوم موږ تاسو وایو پېژنو. دا ټول په مثال کې بیا شولی وضع کولی. دلته موږ تاسو پرې بحث نه شو کولی. د کلیو د استعمال لارې چارې. د موادو د پېژندلو لپاره د مناسبې کلیګانې انتخاب شي، او شاید د پلورا، مینول، لاسي کتاب، مونوګراف، تکرار یا نور په شکل باندې. پلورا موږ تاسو یعنی په یو ساحه کې د نباتاتو شتون عبارت له پلورا څخه دی، او چې بیا نباتات وي هغه پونا دی نه. نو دغه مینول و دغه کتابونه او د مونوګرافونه دا ټول څنګه کېږي؟ د همدغو شیانو څخه انتخابېږي، یعنی مناسبې کلیان انتخابېږي. د کلي د استعمال مخکې باید د هغې تفصیل، پیژندنه، لنډیز او نور وویل شي. نه که چېرې موږ تاسو کلي استعمالوو، لومړی باید هغه وپېژنو، هغه تشریح کړو، هغه تفصیل ورکړو، د هغو لنډیز دا ټول باید وویل شي. بیا باید کلي استعمال شي. له انتخاب مخکې دواړه لارښوده باید وویل شي، یعنې دواړه لارښوده چې موږ تاسو ته راکول شوي هغه باید وویل شي. بعضو اصطلاحاتو د نه پېژندلو په صورت کې باید ګلوسري یعنې ډکشنري وکتل شي. په کومو لغاتونو یا اصطلاحاتو چې موږ تاسو نه پوهېږو باید هغه ګلوسري وګورو. د اندازې په صورت کې د څو ورته جوړښتونه اندازه شي. چې کله موږ تاسو ځینې جوړښتونه اندازه کوو، د مثال په ډول باندې که موږ تاسو اوږدوالی اندازه کوو، نو موږ تاسو دلته باید که چېرې د یوه نبات تنه اندازه کوو، د بل نبات کې هم باید تنه اندازه کړو، که د یو کې پاڼه اندازه کړو، د بل کې هم باید پاڼه اندازه کړو. داسې د تشریح په ویلو سره دی پایله تصدیق شي. کله چې موږ تاسو دا ټول تشریح کړله، وروسته خپله پایله تصدیق کوو. د کلیو د جوړښت لارې چارې. د بدلیدونکو پر ځای د ثابت خاصیتونو استعمال شي، یعنی هغه خاصیتونه کوم چې بدلیږي د هغه پر ځای د کوشش وشي چې کوم خاصیتونه استعمال ثابت چې هغه همیشه وي. مثلا په ډول باندې یو نبات همیشه پاڼې لري، یو نبات همیشه تنې لري، یو نبات همیشه ریښه لري. دا ټول که دا استعمال شي دا به ډېر شي. د اوږدو او لنډو اصطلاحاتو پر ځای د اندازه کول استعمال شي، یعنی که چېرې موږ تاسو اوږده او لنډ اصطلاحات استعمالو، د اصطلاح په ځای چې موږ تاسو د هغوی اندازه استعمال کړو. د اظهار پر ځای دی
یعنی د منفي جملو یا کلمو پر ځای دي مثبتې کلمې استعمال سي. د جوړې د انتخاب دواړه انتخاب دي په ورته لغاتونو استعمال سي. یعنی که چې موږ تاسو یو جوړه انتخابوو هغه باید په یو شان لغاتونو سره وي، نه دا چې په مختلفو لغاتو سره موږ تاسو د یو خاصیت یو لغت د بل خاصیت بل لغت کاروو. تشریح شوې دورې د په هماغه ورکول شوي نوم سره ادامه ورکول شي کوم چې پخوا وي، یعنې په هغه کې تغییر نه راځي. د کلیو ډولونه کلیانې چې دي هغه په دوه ډوله باندې ویشل شوي دي، یو ډایکوټومس کلي او دومه چې ده هغه پالي کلي یا هم چې شي پالي کلیو کلي یا پالي کلیو. لومړی موږ تاسو راځو په ډایکوټومس کلي باندې بحث کوو. ډایکوټومس له دوه کلمو څخه اخیستل شوی ده چې ډای په معنا د دوه، دلته البته لږ غلطي شوې ده. ډای وایي دوو ته او همدارنګه کوټومس ډای معنا څه ته وایي دوو، او کوټومس وایي و انتخاب ته. څه ته وایي؟ انتخاب ته. یا موږ تاسو په انګلیسي کې وایي چوز انتخابول. نو دا وایي دوو ته او کوټومس وایي چیش ته انتخاب ته. دا د ډیرو انتخابونو ته اړتیا لري، د نوو د تعداد له منځه ځي او په نتیجه کې مناسب انتخاب جوړیږي. یعنې موږ تاسو چې کله یو نبات پیژنو موږ تاسو سره ډېر نوي شتون لري، د هغو ټولو نوي له منځه ځي بالاخره موږ تاسو چې کوم نبات غواړو هغه نوم ته رسیږو، او د دوی کتار یوې نوي ته راځي، نه یعنې ټول نوي نور ردیږي، یوه نوه پاتیږي او د معلوم نبات پیژندنه څرګندیږي. د ډایکوټومس کلي موږ تاسو به یو مثال ووایو. د ډایکوټومس کلي په دوه ډوله باندې ویشل شوي دي، یو براکیټډ کی او بل انټینډډ کی یا کټ کی دې ته ویل کیږي. په براکیټډ کی کې چې کله موږ تاسو د یو نبات ځانګړنې معلوموو یا هغه مشخصوو، هغه باید چې په تور او نمبرونو سره وي، یعنی هغه باید موږ تاسو په تور نمبرونو سره وښیي. اما په انډنټډ کې دا مهمه نه ده چې هغه دې نمبرونه یا تورې وي، په هر سره موږ تاسو ښودلی شو تر څو د هغوی خاصیتونه معلوم کړو. دلته موږ تاسو د ډایکوټومس کې یو مثال وړاندې کوو چې دا د پاڼو په باره کې دی. د مثال په ډول باندې موږ او تاسو غواړو چې دلته همدغه پاڼې وپیژنو. د دې موږ تاسو دا پاڼې په خپل واک کې لرو، یعنې موږ تاسو سره دا پاڼې شتون لري. اوس موږ تاسو په دې نه پوهیږو چې دا پاڼه اوس د کوم نبات، ا پاڼه د کوم نبات، د بی سی ډي ای اف جی ایچ، دا هره پاڼه اوس د کوم نبات ده. لومړی موږ تاسو راځو د ا، یعنی دغه پاڼه موږ تاسو پیژنو چې دا اوس په کوم نبات پورې اړه لري. د دې لپاره موږ تاسو یو ډایکوټومس کی لرو، یعنی دغه چې په دا چارت کې شتون لري دا یو ډایکوټومس کی ده. په دغه کی کې کوپلیټسونه قرار لري، یعنی دغه په اول کې چې یو ا یو بی دې ته وایي کوپلیټس، سی او یو کوپلیټ، او په دا کوپلیټ کې دا هر یوې لیک ته یا خاصیت ته یې وایي چې شي لیډ ورته وایي. نو که چیرې موږ تاسو اوس غواړو چې د ا پاڼه وپیژنو، څنګه یې پیژنو؟ لومړی راځو اول ا نیډل لیوز، آیا دا یو ستنې ډوله پاڼه ده؟ که چیرې دا ستنې ډوله پاڼه وي نو ګو ټو 2 یعنې دویم نمبر ته ولاړ شئ. که چیرې نن نیډل لیوز وي نو تاسو ګو ټو 3 دریم نمبر کوپلیټس ته ولاړ شئ. نو موږ تاسو دلته ګورو چې دا نن نیډل لیوز ده، یعنې ستنې ډوله پاڼه نه ده. موږ تاسو اوس څو ته راځو؟ درې ته راځو. درې ته دلته وایي ګو ټو 3 درې کم دی، دا دی درې ا
سمپل لیوز یعنی سنگل لیف آیا دا یو ساده پاڼه ده. کمپاوند لیوز یا میډ اپ لیفلیټس یعنی له ډېرو کوچنیو پاڼو څخه تشکیل شوې ده. موږ تاسو ګورو چې دا یوه ساده پاڼه ده یعنی مرکبه پاڼه نه ده. دغه بله بیج موږ تاسو لرو دا یو مرکبه پاڼه ده. اوس دغه څه شي ده دا یو ساده پاڼه ده یعنی یوه تیغه لري. نو که چیرې دوی وایي سمبل لیف یعنی ساده پاڼه نو ګو ټو 4 څلورم نمبر کوپلیټ ته ولاړ شئ. دغه دی. اوس نو وایي smooth edged or jagged edge آیا دا ساده څوکې لري که یا زخي ډوله دي. موږ تاسو ګورو چې دا کومې دغه لري ساده دي یعنی په هغه کې زخي شتون نه لري. موږ تاسو وایي دا سموث ده. که چیرې دوی وایي سموث نو ګو ټو 5 یعنی 5 نمبر کوپلیټ ته ولاړ شئ. موږ تاسو 5 نمبر ته راسو. 5 نمبر ته چې راسو لیف ایج از سموث. که چیرې د پاڼې څوکې چې شي وي ساده وي نو دا د مګنولیا د نبات پاڼه ده. اما که چیرې بي لیف ایجز لوبیډ یعنی چې شي وي هغه د لوبونو په شکل وي لوب وي یعنی خالي و ډک وي نو هغه چې دي وایټ اوک د وایټ اوک په نامه چې دي د نبات پاڼه ده. نو موږ تاسو دلته ګورو چې دا پاڼې دغه چې دي څوکې چې دي هغه ساده دي. موږ تاسو چې وایي دا د مګنولیا په نامه د یو نبات پاڼه سو. دلته موږ تاسو ګورئ څو دوه انتخابه لرو نه نو ځکه دلته ډایکوټومس کې ورته ویل کېږي. دوه انتخابه په هر خاصیت کې لرو. آیا پاڼه ستنې ډوله ده که نه ده ستنې ډوله. آیا دغه پاڼه د مثال په ډول باندې ساده ده که مرکبه ده. آیا دغه پاڼې څوکې ساده دي که لوب په شکل دي. آیا دا ساده دي که زخي ډوله دي. موږ تاسو د هر خاصیت لپاره دوه په نظر کې نیول. مثال د پاڼې لپاره آیا مرکبه ده که ساده. د څوکو لپاره آیا ساده دي که د لوب په شکل دي. د څنګونو لپاره آیا دا د زخي ډوله دي که یا ساده دي. یعنی داسې موږ تاسو دوی دوه انتخابه دوی ته جوړوله. دا دوه انتخابو ته یې وایي کوپلیټ او دا یوه ته یې وایي په هر کوپلیټ کې دوه لیډه شتون لري. نو دا موږ تاسو اوس وپېژندئ چې دا د مګنولیا د نبات څه شی دی پاڼه ده. بل موږ او تاسو راځو غواړو چې همدغه د بي د نبات پاڼه وپېژنو چې دا اوس د کم نبات پاڼه ده. دا موږ تاسو پېژنو. بي راځو لومړی کوپلیټس ته. 1A نیډل لیف ستنې ډوله پاڼه ده که نن نیډل لیفز یعنی ستنې ډوله پاڼه نه ده. دلته موږ تاسو ګورو چې دا ستنې ډوله پاڼه نه ده د ستنې په شکل نه ده. نو دوی وایي که چیرې نیډل لیف ستنې ډوله پاڼه دی ګو ټو 2 که چیرې نن نیډل لیفز بیا یې ولاړ شئ دریم ته. دریم کوپلیټ ته موږ تاسو اوس څه شي کوو یعنی دا اوس نن نیډل لیف دریم کوپلیټ ته راځو. په ګو ټو 3 دریم کوپلیټ ته راځو. دلته آیا ساده پاڼه ده که مرکبه پاڼه ده. ساده پاڼه ده که مرکبه. دلته موږ تاسو ګورو چې دا یو مرکبه پاڼه ده یعنی په هغه کې ډېر لیفلیټس یا هم تیغې د پاڼې تیغې شتون لري. نو اوس چې کمپاوند یا هم مرکبه پاڼه ده ګو ټو 7 یعنی اوم نمبر ته ولاړ شئ. اوس موږ تاسو راځو په همدغو دوو انتخابونو کې موږ تاسو یو کوو ځکه دلته موږ تاسو هدایت کړی و چې ګو ټو 7 یعنی اوم نمبر کوپلیټ ته ولاړ شئ. اوس چې دلته موږ تاسو اوم نمبر کوپلیټ ته رالو دلته اوس موږ او تاسو ته دا ښیي چې آیا دا د نبات دغه پاڼه د چیسټ نټ په نامه د نبات د کوال نټ په نامه یعنی د چارمغز او که دا بل نبات ده. اوس نو دلته موږ تاسو راځو 7 ته لیفلیټس اټیچډ at one single point آیا د پاڼې دغه تیغې په یوه برخه باندې راټولې شوي دي که یا لیفلیټس اټیچډ at multiple points که په ډېرو برخو باندې. موږ تاسو دلته ګورو چې دلته په څو برخو باندې دا تیغې سره راغلي داسې نه دي لکه د جي. نو دلته موږ تاسو ګورو چې دا اوس کوم نبات د چیسټ نټ
په نامه د چی شو د نبات پاڼه شو. مړه تاسو انتخاب ته ورسېدو. یعنې د نوو تعداد پکې له منځه ولاړی، دا نور ټولې له منځه ولاړه، یوازې دغه پاتې شو. اوس مثال په ډول باندې موږ تاسو راځو د همدغه جی د جی پاڼه پیژنو چې دا اوس د کوم دغه پورې قرار لري. نیډل لیوز نه نیډل لیوز آیا ستنې ډوله ده که نه ده ستنې ډوله؟ نو دلته موږ او تاسو ګورو چې دا اوس څه ډوله ده؟ نن نیډل لیوز ده، یعنې ستنې ډوله پاڼه نه ده. نو که نن نیډل لیوز گو ټو 3 ولاړ سي و دریم نمبر چې شته کوپلیټ ده. آیا ساده پاڼه ده که مرکبه پاڼه ده؟ نه، سمپل لیوز یا هم کمپاوند لیوز. کومه پاڼه دا موږ تاسو ګورو چې دا یو مرکبه پاڼه ده، ځکه څو د هغې شتون لري. دا چې مرکبه پاڼه ده نو گو ټو 7 اوم نمبر کوپلیټ ته ولاړ سي. اوم نمبر ته چې رالو وایي لیفټ لیټس اټچ اټ ون سنګل پوینټ. آیا په یوه برخه باندې دغه شوي دي که په څو برخه پورې؟ موږ تاسو دلته ګورو چې دغه د پاڼې تیغې چې دي دا په دا یوه نقطه باندې راټولې شوي دي. نو دلته ون سنګل پوینټ باندې دی وایي چیسټنټ نبات پاڼه ده. هغه به څه چې موږ تاسو ویله دا په څو برخو باندې راټولې شوي وي، موږ تاسو وایو چې هغه د والنټ یا هم چهارمغز د نبات پاڼه ده. همداسې هره یوه پاڼه تاسو دغسې په دو انتخابو سره کولی شو چې وپېژنو. اوس موږ تاسو د ډایکوټومس کلي زیانونه وایو. لومړی زیان یې دا دی چې دا کلیانې شاید چې په بعض ځایونو کې استعمال نه شي. ځکه لومړی زیان یې دا دی چې شاید د نوو ټول بدلونونه پکې شامل نه وي، یعنې ټول بدلونونه چې په نوو کې شتون لري هغه باید پکې شامل نه وي، نو ټول خاصیتونه د دوی. کلي باید د هغه په بڼه او شکل باندې باور وکړي، نه په اوسني شکل باندې. یعنې کلي باید د هغې په شکل باندې باور وکړي، نه یوازې چې په اوسني شکل په دوی کوم شکل کې دوی قرار لري. مثال په ډول باندې په کوم شکل په کوم رنګ کې دي. په کلي کې ممکن د نوې ټولې برخې شاملې نه شي، یعنې هغه ټول خاصیتونه چې یو پاڼه لري هغه باید ممکن پکې شامل نه شي، پرېښودل شي. کېدای شي د شکل پېژندلو کې غلطي رامنځته شي. نه، یعنې د دغو کلیانو په زیانونو کې یوه دا ده چې کېدای شي غلطي رامنځته شي، د غلط نبات غړي ته مو غلط نوم انتخاب کړی وي، یا غلط نوم غلط نبات انتخاب کړی وي. بل چې دی هغه فعالیو کلي دویم ډول دی. دا کلي په اسانۍ سره کمپیوټرایز کېدای شي. په دې کلي کې څو اساسي خاصیتونه او د خاصیتونو حالتونه، یعنې په دې کې ډېر خاصیتونه نشته، یوازې یو څو اساسي خاصیتونه دي. ښه ځانګړنه بیا دا ده چې دا په اسانۍ سره کمپیوټرایز کېږي. نه، موږ تاسو مختلف خاصیتونه د نباتاتو راټولوو، هغه په یو چارت کې سره ځای پر ځای کوو، بیا وروسته د کمپیوټر په وسیله باندې کمپیوټرایز کېږي او پایله راایستل کېږي. استعمالوونکي کولی شي هر خاصیت انتخاب کړي او وروسته د نوو لیست برابر کړي، او د هغه وروسته یې بله خاصیت انتخاب شي او د هغې نوي نوم کوم چې په دواړو لیستونو کې عامې نه وي لرې کړي. همداسې یو لیست جوړېږي، بیا وروسته کمپیوټر په وسیله باندې کمپیوټرایز کېږي. د پایلو کلي ګټې دا دي چې استعمال یې ډېر اسانه دی، پر ځای کې استعمالېږي او په اسانۍ سره کمپیوټرایز کېږي. د ټولو ښه خاصیت یې همدغه دی، په اسانۍ سره کمپیوټرایز کېږي او نتیجه یې راایستل کېږي. اوس موږ تاسو راځو د کرنیزو نباتاتو نوم ایښودنه. د کرنیزو نباتاتو نوم ایښودنو لپاره ځینې خاص مقررات راغلي دي چې هغه دلته په دې شکل سره دي. په دې نباتاتو کې تر نوي وروسته کالټیویر ته ځای ورکول شوی دی. یعنې موږ تاسو په طبقه بندۍ کې ویلي وو چې هلته تر سپیشیز پورې ټکزون یعنې طبقه بندۍ واحدونه شته، یعنې علم، پایلم، کلاس، آرډر، فامیلي، جنس، سپیشیز. خو دلته دوی وایي تر سپیشیز وروسته کالټیویر ته هم ځای ورکول شوی دی. دا کالټیویر بیا څنګه وي؟ په دې کې د لاتیني نومونو پر ځای باندې محلي نومونو ته ځای ورکول شوی دی، یعنې لاتیني نوم نه بلکې محلي نوم هم موږ تاسو د یو نبات انتخابولی شو. د کرنیزو نباتاتو په نوم ایښودنه کې لاندې مقرریانې راغلي دي. لومړی، غیر اهلي نباتات چې د کرنیزو نباتاتو په ډول بدلون موندلی وي خپل مخکیني نوم ساتلی شي. یعنې
د تکامل د نظریې په اساس باندې ټول ژوندي موجودات تکامل کوي، له یوه شکل څخه بل شکل ته اوړي. نو دوی وایي غیر اهري نباتات چې بدلون یې موندلی وي و کرهنیزو نباتاتو ته، هغه باید چې شي په خپل نوم چې مخکې و هغسې باید وساتل سي. یعنې په حالیتوب و کرهنیزتوب سره باید چې شي بدلون نوم تغییر نه سي، بلکې هغه نوم وي. کرنیز نومونه باید د نړۍ په ژوندۍ ژبه وړاندې سي، یعنې چې نړۍ ژوندۍ ژبې وي په هغه باید وړاندې سي. که چېرته نه بدلون ومومي نوم یې ثابت پاتې کېږي. لکه په مخکې مې تاسو وویل کله چې د کرنیزو نباتاتو څخه دوه یا تر هغه زیات په یوه جنس پورې اړه ولري ورته نوم ورته ورکول کېدای نه سي. یعنې که چیرې په یوه جنس پورې ډېر نوعې قرار ولري نو موږ تاسو هغو ته یو نوم ورکولی نه سو، بلکې هر نوع باید جلا نوم ولري. نوې کرهنیز نومونه باید توصیفي شرح ولري او په هره ژبه وړاندې سي. یعنې د نبات دغه کرهنیز نوم باید د کرهنیز نبات خاصیتونه تشریح کړي، یعنې د هغوی صفتونه تشریح کړي. بل ورځ راځو د طبقه بندۍ معیارونو ته. کله چې د یو نبات طبقه بندي سرته رسول کېږي دوی د همدغه طبقه بندي لپاره کوم معیارونه په نظر کې نیسي؟ څنګه یو نبات طبقه بندي کوي؟ په ټول لومړی مارفولوژي مورف له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې مورف وایي شکل ته او لوژي پوهې ته. دوی د ظاهري شکل ته کتل کېږي، یعنې په طبقه بندي کې یو معیار مورفولوژي ده چې د هغوی ظاهري شکل ته کتل کېږي. نباتاتو لکه ګلان، د ګلانو غونچې، پاڼې، میوې، دانې، تنې، همدارنګه نور مختلف مورفولوژیکي خاصیتونه چې نبات لري، ریښې، دا ټول په چش کېږي په نظر کې نیول کېږي چې هغه څنګه شکل لري. دویم اناټومي د دوی داخلي جوړښت هم په نظر کې نیول کېږي. مثال په ډول د دوی انساج، د هغوی حجرات، همدارنګه د هغوی کیمیاوي جوړښتونه، د هغوی عملیې، دا ټول په نظر کې نیول کېږي. یعنې تخمچې، جنیني پوهه، دا ټول دي. دریم سایټولوژي. سایټو وایي حجرې ته، لوژي وایي پوهې ته. د دوی حجروي جوړښت ته کتل کېږي لکه کروموزوم، هسته، حجروي ویش، ډي ان اے، دا ټول په سایټولوژي کې. یعنې د طبقه بندۍ لپاره بل معیار سایتولوژي د دوی حجرات ته کتل کېږي، نه یوازې د نبات مورفولوژي او اناټومي ته، بلکې سایت د حجرې په سطحه باندې یو نبات مطالعه کېږي، بیا طبقه بندي کېږي. تر اوسه د ګل لرونکو نباتاتو له 300,000 څخه 25,000 نوعو سایټولوژیکي شمېر شوی دی. د هغوی حجرات معلوم شوي دي چې دا سره کوم حجرات لري. دا احصایه ځینې کمښتونه لري لکه د زرګونو نوعو یو ځل محاسبه، یعنې د زرګونو نوعې چې دوی محاسبه کړي دا یو ځل کړي دي. د وحشي ډولونو د منبع نه تصدیق چې دوی له کومې منشا څخه دي دا نه تصدیق شوي، باوري نه دي. له ښو وسایلو کار نه دی اخیستل شوی او محاسبه شوو نباتاتو کې غلطۍ شتون لري. یعنې محاسبه شوې ده خو ما ځینې نیمګړتیاوې پکې لري چې هغه یو ځل مثلا د دوی محاسبه ده، د دوی د منبع نه پیژندل دي، دا له ښو وسیلو څخه کار نه اخیستل دي، نو ځکه دوی دا نیمګړتیاوې لري. یعنې شوې ده خو دا نیمګړتیاوې لري. پایټوشیمي. پایټو وایي نبات ته، کیمستري وایي کیمیا ته. یو بایو کیمستري لرو، بل پایټو کیمستري لرو. بایو وایي یعنې بیوشیمي او پایټو معنا د نبات شیمي چې د نباتاتو کیمیاوي تعاملات تر څېړنې لاندې نیسي. یعنې د نباتاتو میتابولیزم څه په کوي؟ د کیمیا له نظره یې څېړي. دلته لکه په حجروي دیوال کې ذخیره شوي مرکبونه، د هغوی ترکیب، یعنې کیمیاوي مرکبونه چې لکه سلولوز، همدارنګه لیګنین او کیټین، دا ټول پکې شتون لري. او د پیګمنټونو ډولونه مثال په ډول باندې لکه کلوروفیل، زنتوفیل، کیروټین، دا ټول پکې شتون لري. دا هغه مطالعه کېږي. الجیو، بکټریا او فنګسونو کې د طبقه بندۍ معیارونو ته لار پرانیزي. یعنې په الجیو، بکټریا او فنګسونو کې چې ته کتل کېږي د هغوی پیګمنټونو ته، د هغوی ترکیب ته، د هغوی ذخیره شوي مرکبونو ته په حجروي دیوال کې کتل کېږي. پنځم جغرافیه. جو وایي ځمکې ته، ګرافي وایي ویش ته. خصوصا د جنس او نوعې د ټکسانومي په مطالعه کې ډېر رول لري. د نقشو رسمېدل او د یو ټکزون ویش دا ټول پکې شته. یعنې نقشې رسمیږي او یو ټکزون په مختلفو کټګوریو ویشل کېږي. د نقشو لپاره ځینې قوانین دي چې ټولې نقشې باید د ځانګړو موادو له مخې طرح شي، یعنې ځانګړي مواد باید شتون ولري او هغه جوړ شي. د ټکزونونو د مطالعې لپاره باید ډېرې فرضیې وجود ولري، ډېرې موقتي ګمانونه ولري او شتون ولري او د هغوی ریکارډ باید واخیستل شي. یعنې موږ تاسو باید د هغوی مطالعې لپاره ډېرې فرضیې، یعنې وړاندوینې یا موقتي ګمانونه ولرو چې بیا هغه رد یا تایید شي. د نقشې د جوړول اصول، یعنې ټکي، خطونه، خالګاوې ډکول باید حقیقي
فرضیو له مخې طرح سي، یعنې هغه فرضیه چې حقیقي شکل لري هغه تایید سوي هغه باید د هغو له مخې طرح سي. نړۍ د نباتاتو سروې حیوانات اوټروف، یعنې دوی کولی سي خپله غذا خپله د لمر د وړانګو څخه جوړه کړي، او نباتات هیټروټروف دي، یعنې دوی نسي کولی چې خپله غذا جوړه کړي بلکې د عضوي موادو څخه استفاده کوي. د پروکاریوټا هغه نباتات کوم چې حقیقي هستې نه لري، او یوکاریوټا هغه نباتات کوم چې حقیقي هستې لري ترمنځ ډیره پایلوجینیټیک فاصله شتون لري، یعنې په فایلوجینیټیک ټري کې یا په درخته کې دوی ترمنځ ډیره زیاته فاصله ده. یعنې موږ تاسو په فایلوجینیټیک ټري کې چې د هغې له مخې د ژوند منشا یوه ده، په هغې کې یوکاریوټ چې دی هغه په جلا ډومین کې دی، پروکاریوټ په جلا ډومین کې دی، او ارکیا په جلا ډومین کې دی، نو دوی ترمنځ ډیره زیاته فاصله شتون لري. د بکټریا فایټا او ابي الجی یعنې سیانوفایټا فایلمونو د پروکاریوبایونټا په سب ریګنم او د پروکاریوټا په ریګنم پورې اړه لري. یعنې بکټریاوي او د الجانو فایلمونه چې دي دا د پروکاریوټا په سب ریګنم او همدارنګه د پروکاریوټا په ریګنم پورې اړه لري. یعنې پروکاریوټا خپله چې دی یو ریګنم دی او همدارنګه دغه چې دی یوکاریوټا بل ریګنم دی، نو د بکټریاوي او د ابي الجان چې دي دا د پروکاریوټا په ریګنم او د پروکاریوبایونټا په ریګنم پورې اړه لري. د پروبایونټا یعنې د ابتدایي ژوندیو نباتاتو سب ریګنم د فزیالوژي له مخې په لاندې فایلمونو باندې ویشل شوی دی. یعنې دغه سب عالم چې دی یا ریګنم دا په لاندې فایلمونو ویشل شوی دی. لومړی پروټوزوا ده، پرو وایي ابتدایي ته، او زوا وایي حیوان ته، ابتدایي حیوانات چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي. دوی کې حیواني ژوند لري لکه امیب، میکزوبایونټا او مایکوفایټا چې مثال میکزو معنا په پنکونه او مایکوفایټا معنا پنجان، دواړه زیاتې ترکیب منې سرته رسولی شي. دریم فایلم چې دی هغه د الجی اوه فایلمونه دي چې کلوروفیل لري چې په هغه کې مختلف الجیان دي، ژیړه، شنه، همدارنګه نسواري او طلایي مختلف الجیان دي. د لیکینوفایټا چې دغه ګلسنګونه ورته ویل کېږي، یعنې دوی کې د الجیانو او همدارنګه فنګسونو ګډ ژوند ته ویل کېږي چې په هغه کې سمبیوسیس یعنې ګډ ژوند دی. یو مثال منرالونه برابروي ورته، بل عضوي موادو ته برابروي. په اټکلي توګه د ژوندیو موجوداتو یعنې حیواناتو نباتاتو 2 میلیونه نوعې شته چې له جملې څخه 15 لکه نوعې نباتات دي، او تر اوسه پورې د عالي نباتاتو 3 لکه نوعې پیژندل شوي دي چې په لاندې جدول کې موږ تاسو ویشو. لومړی راځو انجیوسپرم چې هغه 2,15,000 نوعې لري. جیمنوسپرم، انجیوسپرم او جیمنوسپرم یعنې ښکاره زړي او پټ زړي، یعنې هغه نباتات چې ښکاره تخمونه لري او هغه چې پټ تخمونه لري. 450 نوعې دي. پوډیفایټا دوی 10,000 نوعې لري. اکوایسیوټوفایټا یعنې چې په هغه کې اکوایس مای وای آسته د اسلکۍ په نامه نباتات شتون لري چې هغه څو نوعې لري؟ 10,000 نوعې لري. برایوفایټا چې ساده نباتات دي هغه 15,000 نوعې لري. مایکوفایټا پنکونه او پنجان چې دي هغه 10,000 نوعې لري. لیکینوفایټا ګلسنګونه چې دي هغه 20,000 نوعې لري. پایکوفایټا چې دي هغه 1,20,000 نوعې لري. بکټریوفایټا چې دي بکټریاوې چې دي هغه 14,000 نوعې لري. سیانوفایټا نسواري شنه الجان چې دي هغه 12,000 نوعې لري. او ویروفایټا ویروسونه 200 نوعې لري. د نباتاتو عصري یا ماډرن طبقه بندي ماډرن کلاسیفیکیشن اف پلانټ. نباتات چې دي هغه په 2 عالمونو باندې ویشل شوي دي، یعنې په 2 کینګډم یا 2 ریګنمه باندې چې یو تالوبایونټا دي یعنې ساده لومړني نباتات دي چې هغه ته امبریو بایونټا هم ویل کېږي او امبریو بایونټا یعنې تالوبایونټا یو معنا چې ابتدایي او امبریو بایونټا یعنې عالي نباتات دي. لومړني نباتات په 4 سب کینګډم باندې ویشل شوي دي. سب کینګډم لومړی سب کینګډم اف تالوبایونټا چې هغه ته پرو سایټوبایونټا یعنې چې ابتدایي حجرې لرونکي دي چې هغه ویروفایټا د ویروسونو فایلم پکې شتون لري. سب کینګډم اف پروکاریوټا ده چې په هغه کې بکټریوفایټا بکټریاوي، سیانوفایټا او بدن شنه الجی شتون لري. سب کینګډم اف اپلاستیډیا یعنې
پلاستیډ وایي پلاستیډ ته، چې په هغه کې مایکروفایټا فنګسونه او پپنګونه دي، چې په هغه کې بیا فنګسونو کې مختلفې د فنګسونو نوعې شته. مثال په باندې پایکومایسیټس دي، چې بیا اسکومایسیټس دي، بسیډومایسیټس دي او ډیوټرومایسیټس دي، چې دا دوی د سپور له مخې ویشل شوي دي. نه مثال په باندې بسیډومایسیټس چې دی هغه خپل سپور چې دی هغه د باسیډیم په نامه جوړښت کې تولیدوي. همدارنګه اسکومایسیټس چې دی هغه په اسکوم په نامه یو جوړښت دوی لري، چې په هغه کې د خپل سپور تولیدوي. او همدارنګه دا یې څلورم سب کینګډم دی، یعنی سب کینګډم آف یوکاریوتا، چې هغه چې د حقیقي هستو درلودونکي دي. همدارنګه په دې کې مختلف د نباتاتو ډولونه یا کلاسونه شتون لري، چې د هغو څخه یو چې دی کریسوفایټا وایي ګولډن براون الجی، یعنی طلایي نسواري الجو ته. زنتوفایټا وایي وزرغونه زنتوفیل ماده په دې کې شتون لري. زنتوفایټا ځکه ورته وایي زنتو چې دا یو زرغونه ماده نه چې په دې دا پکې شتون لري، یعنې زرغونه الجیان دي. ډای اټوموفایټا چې په دې کې ډای اټومز په نامه نباتات دي، هغه په دې کې شتون لري. همدارنګه یوګلینوفایټا چې په هغه کې یوګلیناوې شتون لري، چې دا خپله چې دي یو حجروي ژوندي موجودات چې په دې کې دغه شتون لري. همدارنګه پایکوفایټا دي، مثال پنجان دي. روډوفایټا دي چې هغه سره الجان دي. کلوروفایټا دي چې هغه شنه الجان دي. لیکینوفایټا دي چې په هغه کې الجان او فنګسونه دواړه سره سمبیوسیس کې ژوند کوي. عالي نباتات هم په څلورو عالم باندې ویشل شوي دي، چې لومړی سب کینګډم یا عالم چې دی هغه پایوروکروموباینټا دی، چې په هغه کې برایوفایټا یا هم تر ټولو ساده حیوانات چې ورته برایوفایټا ویل کېږي شتون لري، چې په هغو کې د زایلم او فلویم انساج شتون نه لري. همدارنګه بل چې دی سب کینګډم آف پوروکروموباینټا چې هغو ته ارکیوګناټیا هم ویل کېږي، یعنې دوی هغه نباتات دي کوم چې دوی یوه د جنسي غړی لري چې هغه د ارکیګونیوم په شکل باندې وي، نو ځکه ورته ارکیګوناټا هم ویل کېږي، چې په هغو کې ساینوفایټا همدارنګه سایلوفایټا شتون لري. پاینوفایټا خپله د کونیفر یعنې کونیفر فایټا هم ورته ویل کېږي، هغه نباتات کوم چې دوی داسې د غوټۍ په شکل باندې دوی تخمونه ځای نیسي، لکه د جلغوزو ونه. همدارنګه بل چې دی هغه سایلوفایټا په پخوا وختونو کې ژوند کوي، چې اوس له دوی څخه یوازې 3 نوعې د همدغه سایلوفایټا پاتې، نور ټولې له منځه تللي دي، یعنې دا په دغو دوو کلاسونو باندې ویشل شوي دي. ارکیوګناټیا همداسې دریم سب کینګډم یا سب عالم چې دی هغه چې دی سب کینګډم چیګوناټیا دی، چې په هغو کې د لایکوپوډي پایټا ټولګی شتون لري، چې په هغه کې دغو نباتاتو ته لایکوپایټا هم ویل کېږي، د انتقالي انساجو لرونکو نباتات څخه دي. همدارنګه دوم چې دی په دغو نباتاتو کې ایکوایسیټوپایټا یعنې د اسلکۍ په نامه هورس ټیل په نامه نباتات په دغه کټګوري کې شتون لري. همدارنګه بل چې دی پوډي پایټا دی، دا هم انتقالي انساجو لرونکو نباتاتو څخه دي، یعنې په دوی کې د زایلم او فلویم انساج شتون لري. او همدارنګه دوی چې دی تکثر د سپور په وسیله باندې یعنې ګلانو تخم دوی نه لري. بل چې دی هغه پاینوفایټا دی، پاینوفایټا چې په هغه کې جیمنو سپرمیا هم شتون لري، یعنې هغه نباتات کوم چې د دوی تخمونه پټ دي. همدارنګه څلورم سب کینګډم چې دی هغه ګاینوشاټیا دی، چې په هغه ته انتوپایټا هم ویل کېږي، چې په هغه کې بیا دوه ټولګي نباتات شتون لري، چې په هغه کې ډایکوټیلیډون او مونوکوټیلیډونیا دي. ډایکوټیلیډونیا او همدارنګه مونوکوټیلیډونیا یا ډایکوټیلیډون او مونوکوټیلیډون ورته ویل کېږي، یعنې ډایکوټیلیډون یعنې دوه مشیمه او مونوکوټیلیډون
کوټیلیډون یعنې یو مشمه نباتات په دغو کې شتون لري. دا وه د نباتاتو عصري طبقه بندي. لومړی د ساده نباتاتو او همدارنګه لومړني نباتاتو، بیا وروسته د عاري نباتاتو. درس پای ته ورسېدی. ستاسو کورنی کار دا دی چې که چېرته موجوده وسایلو لکه مایکروسکوپ او نور نه وای، نو تاسو د نبات د پیژندلو لپاره له څه شي څخه کار اخیسته؟ نه یعنې که چیرې نه د ډایکوټومس کلي وای، نه همدارنګه پایلیو کلي وای، نه مایکروسکوپ وای، نور لابراتواري وسایل وای. کله چې بیا تاسو یو نبات طبقه بندي کوئ، څنګه بیا طبقه بندي کوئ؟ کوم معیارونه په نظر کې نیسئ؟ دا به په یو 2-3 ورقو باندې ولیکئ او همدارنګه د 1999 کال د 10 میاشتې په 6 تاریخ به یې ماته واستوئ. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که چېرته کوم پوښتنه لرئ، کولی شئ چې د درکول سوو ادرسونو له لارې یې راته پرېږدئ تر بل راتلونکي 3یم درس پورې، چې ډېر په زړه پورې درس دی. د وایرسونو د پایلم په باره کې دی. ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل شه.